سلامونه ګرانو ملګرو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ وایاست. ملګرو زه یم محمد الله همدرد او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوژي زده کړه. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته د وائی فای په اړه معلومات درکوم. په دې ویډیو کې تاسو ته یو اپلکیشن ما راوړی دی چې د دې اپلکیشن په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې د وائی فای هر ډول سټینګ پکې وکړئ. یعنې تاسو د وائی فای ټول سټینګ اپډیټ کولی شئ او معلومات یې پکې کتلی شئ. یعنې تاسو پاسورډ هم چینج کولی شئ، چارج هم پکې کتلی شئ. تاسو ټول معلومات کولی شئ لکه داسې اپلیکیشن دی که نه چې تاسو د وائی فای مکمل معلومات درکوي. نو دغه اپلیکیشن د کوم وائی فای لپاره کار کوي؟ د موبایل وائی فای لپاره کار نه کوي. هغه وائی فای چې دغه تاسو ته ښکاري دی دغه وائی فای لپاره کار کوي. هواوي که نه، نو هواوي د نورې کمپنۍ وائی فای دي د هغو لپاره کار کوي. نو راځو ویډیو شروع کوو. د دې اپلیکیشن معلومات تاسو ته زه پوره په دې ویډیو کې درکوم. نو راځئ چې ویډیو شروع کوو. ویډیو د شروع کېدو دمخه مو ملګرو که زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو د ویډیو لاندې سور بټن سره کلیک کړئ او ورسره په خوا کې د بیل آیکن یعنې د ګونګړي نښان باندې کلیک وکړئ او بیا پاس په ال باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې اپډیټ ویډیو تر تاسو پورې زر ورسیږي او ویډیو هم زر سره لایک کړئ. دوستانو دغه یو اپلیکیشن دی چې د هواوي هایلینک په نوم باندې دی. دغه تاسو له کومه کولی شئ او له کوم ځای څخه یې تاسو ډاونلوډ کولی شئ. را به شئ پلی سټور ته. پلی سټور سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ هواوي هایلینک. دغه شین تصویر لري، په تصویر باندې لیکلي دي های. دغه 10 میلیونه خلکو ډاونلوډ کړی دی او 12 MB سایز لري. نو دغه هم چې کله ډاونلوډ کړو ما لا د مخه ډاونلوډ کړی دی، زه دغه اوپن کوم. چې کله هم چې اوپن کړو تاسو دغه شانتې انټرفیس یعنې صفحه راځي. په نیکسټ به بیا کلیک وکړئ او دوهم دلته تاسو ته ایګ راځي، په ایګ به کلیک وکړئ، بیا اوکې کلیک کړئ او څنګ ته به لاړ شئ، په سټارټ باندې به کلیک وکړئ، بیا الاو کلیک کړئ او دلته تاسو د وائی فای معلومات مکمل معلومات راوړئ. لاندې به کلیک وکړئ، لاندې اپشن باندې کینسل. دلته دوستانو تاسو کله چې وائی فای له موبایل سره کنیکټ کړئ نو تاسو د وائی فای مکمل معلومات دلته راوړئ. د بیټرۍ چارج هم تاسو ته ښیي، د بیټرۍ چارج او سیم کارت هم تاسو ته ښیي او شبکه هم تاسو ته ښیي، یعنې سیګنل چې تاسو نیټ څومره کار کوي اندازه. نو دغه خانه کې چې تاسو ته ښکاري 40% دلته ستاسو مصرف شوی انټرنیټ ښیي، تاسو څومره انټرنیټ اوس پاتې دی. په 100% کې تاسو څومره انټرنیټ اوس پاتې دی. نو 40% انټرنیټ زما پاتې دی او دا هم 40% و. او دلته دوستان تاسو ته لاندې ښکاري چې تاسو ته د موبایل نه ښیي چې کوم موبایل نه وائی فای سره کنیکټ دي. د هغه موبایل نوم هم درته ښیي دلته چې دی که نه، یوازې زه ورسره کنیکټ کړم یعنې مای دغه دلته تاسو ته هغه موبایل نه ښیي. که بل څوک ورسره کنیکټ وي که نه نو تاسو هغه ځینې باسلی هم شئ. کله چې تاسو هغه له دې وائی فای څخه وباسئ نو هغه چې څومره کوشش وکړي چې پاسورډ ورکړي بیا به هم نشي داخل کېدی چې کله تاسو دغه یو اپشن نه یې آن کړئ. دغه اپشن چې تاسو کله آن کړئ نو تاسو دلته تاسو ته ښکاري الاو اکسس ټو وائی فای. دا چې کله تاسو الاو کړئ نو تاسو ته بیا داخل کېدی شي. نو دا ما تر باسلی دي، تاسو هم کله تر وباسئ نو بیا نشي داخل کېدلی. دلته ستاسو خپل موبایل ښیي او بل چا موبایل نه هم درته ښیي. نو چې کله تاسو دغه 40% تاسو ته ښکاري دغه چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو MB ښیي. په دې پاس سر کې تاسو ته ښکاري سټینګ. په سټینګ چې کله کلیک وکړئ دلته تاسو ته لومړی اپشن راځي سیټ منتھلی ډاټا پلان. ستاسو د میاشتنۍ ډاټا سیو شي که نه، یعنې تاسو ته دغه ډیټا ښیي. لومړی سټارټ ډاټا، دلته تاسو ته ډیټا ښیي چې تاسو ډیټا په کوم وخت فعال کړی، کوم تاریخ باندې فعال کړی دی دغه انټرنیټ، هغه تاسو هم ورته ټاکلی شئ. یعنې یوې میاشتې لپاره نیټ هم فعال کړی دی، د یوې جمعې لپاره دی، د یوې ورځې لپاره تاسو ټول ورته انتخاب کولی شئ. او دلته یوز دیس مونت، په دې چې کله دغه دوستان تاسو ته ښکاري دغه تاسو مصرف شوی انټرنیټ درته ښیي، تاسو څومره انټرنیټ مصرف کړی دی. او لاندې منتھلی ډاټا پلان، په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته ستاسو ته انټرنیټ هغه ورته ټاکلی شئ. انټرنیټ یعنې تاسو څو GB انټرنیټ فعال کړی دی، 3 GB 2 GB 1 GB 10 GB دا ټول ورته لیکلی شئ. تاسو ما ورته 200 MB لیکلی دی، دلته په MB باندې چې کله کلیک کړئ دا GB ته هم اوړي، تاسو دلته GB هم ورته ټاکلی شئ.
نو دلته تاسو ته هغه اپیسودونه ښیي چې تاسو څو اپیسود انټرنیټ مصرف شوی دی. اوس ما لکه زما چې وکړم 40 اپیسوده دلته تاسو اپیسودونه ورته هم ورته ټاکلی سي. لکه زه اوس مثال 1000 اپیسوده ورته لیکم که نه 1000 نه مثال 1000 نه لیکي دوستانو. نو 100 اپیسوده لیکلی دی تاسو انټرنیټ مصرف شوی انټرنیټ چې کوم څومره انټرنیټ تاسو پاتې وي هغه تاسو ته ښیي. لاندې کلیر باندې چې کله چې تاسو کلیک وکړئ ستاسو ډیټا ټوله بیرته اندس کېږي که نه چې ټول ختمیږي چې دا ستاسو څومره MB مصرف کړي هغه ټوله صفر ته رسیږي یعنې بیرته پاکېږي دغه اپلیکیشن. نو له دې څخه زه بیک وځم. دلته به تاسو ته دلته ټولز ښکاري. ټولز دغه اپشن باندې چې کله کلیک وکړئ دلته تاسو 4 اپشن یې راځي. شارټکټ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ لومړی تاسو ته راځي مای میسیج. کله چې تاسو په وای فای کومه مشکل رامنځته شي نو هغه مشکل تاسو ته میسیج کې راځي. نو که تاسو غواړئ چې تاسو ته میسیج راسي دغه به تاسو الاو کړئ. که تاسو ته رانسي نو دا به تاسو آف کړئ. لاندې ډاټا رامینګ دی. دغه ډاټا یعنې ستاسو د وای فای ډاټا خلاصه ده. دا چې کله تاسو آف کړئ ستاسو وای فای به کنیکټ وي خو دغه یعنې هغه به کار نه کوي شبکه به کار نه کوي نو دغه به کار نه کوي هغه نیټ. او لاندې کلیر دغه تاسو هم کلیر کولی شئ یعنې ختمولی شئ صفا کولی شئ. او لاندې بل اپشن چې دی که نه SMS دې کې تاسو ته میسیج راځي د وای فای میسیج راځي. او شیر کېدلو بټن دی. شیر کېدلو بټن تاسو د تصویرونه هم شیر کولی شئ او ویډیوګانې او اپلیکیشنونه. بل اپشن چې دی که نه سکین باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو ته کیمره راوړي. کیمره چې دلته تاسو ته د QR کوډ کیمره درته راوړي. او که تاسو غواړئ چې بل وای فای سره کنیکټ شئ نو د بل وای فای په بیټرۍ خواته یې د QR کوډ لیکلی وي ټاپې کوډ دی هغه ته چې کله دا کیمره ونیسئ نو تاسو د بل وای فای سره هم کنیکټ کېدلی شئ. نو دوستانو یو بل چې دی که تاسو که غواړئ چې دی پاسورډ یې بدل کړئ یا نوم بدل کړئ دلته به تاسو راشئ سیټینګ ته چې کله راغلی لومړی تاسو ته راځي مای وای فای. دلته تاسو ته د وای فای نوم ښیي چې تاسو د وای فای نوم څه شی دی. دوهم کې تاسو د وای فای پاسورډ ښیي. که غواړئ چې تاسو خپل وای فای پاسورډ معلوم کړئ او د سترګې نشان باندې به کلیک وکړئ ستاسو د وای فای پاسورډ ښکاره کوي. نو دلته تاسو پاسورډ دلته نه بدلیږي. پاسورډ بدلول ځای ته به تاسو دلته راسئ اکاونټ ته چې کله تاسو راغلی نو په لومړي اپشن به کلیک وکړئ. دلته تاسو که غواړئ چې پاسورډ بدل کړئ په لومړي اپشن کې به تاسو زوړ پاسورډ ورکړئ او په دوهمه خانه کې به تاسو نوی پاسورډ ورکړئ. په دریمه خانه کې به تاسو هم نوی تکراري پاسورډ ورکړئ. بیا به په دې ټیک مارک باندې به کلیک وکړئ چې ستاسو پاسورډ سیو شي. دغه تاسو لوګ آوټ دې څخه تاسو وتلی هم شئ. نیټورک کله چې تاسو راغلی لومړی اپشن چې دی که نه ډیټا رامینګ ډیټا خلاصه ده. او دوهم کې ستاسو سیم کارت ښیي او سیم کارت شبکه تاسو بدلولی شئ 3G 4G او 2G. دلته لومړی تاسو ته د MTN هغه سیم کارت نوم ښیي چې تاسو کوم سیم کارت کې فعال کړی دی. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته لومړی اپشن کې تاسو ته راځي I2 3G only او 4G only and 3G هم پکې شته او 4G هم پکې شته. نو تاسو دغه دواړه ورته انتخاب کولی شئ. لاندې سټینګونه دي هغه دي لکه د موبایل سټینګونه چې کله تاسو انټرنیټ کمزوری وي دې سره تاسو موبایل نیټ کار وکړي. نو دې څخه تاسو کله بیک شئ ووځئ لاندې تاسو ته بل راځي د ډیوایس باندې کله کلیک وکړئ دلته ډیوایس انفارمیشن معلومات دي که نه پین منیجمنټ دی که نه دې کې تاسو ډېر پام کوئ. دلته تاسو ته لوګ سیم کارت راوړي دې کې تاسو څخه د سیم کارت کوډ هم اخلي. دې کې تاسو ګوتې مه وهئ دې کې تاسو د سیم کارت پین کوډ اخلي. نو د دې اپلیکیشن دغه ټول معلومات چې تاسو ته ما درکړل د دغه اپلیکیشن باره ټول معلومات هیله لرم دوستانو چې دغه ویډیو به تاسو خوښه شوې وي او ویډیو در سره ضرور لایک کړئ نور ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بل ویډیو پورې په الله سپارم. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ښه وختونه او ښې چیرې الله مو مل شه.